کابل کې د حکومتي ادارو او خصوصي سکتور ناسته ترسره شوه. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په دې ناسته کې وویل چې د اوسپنې پټلۍ له لارې صادرات کم خو واردات ډېر شوي او له سوداګرۍ وغوښتل چې خپل توکي د دې لارې صادر کړي. اگر ما میگیم تجارت فقط یگانه چیزی که اما مزیت یا فایده از او ما گرفته میتونیم مسئله انتقال است. اگر انتقالات ارزان بود، اگر انتقالات نزدیک به بحر بود، اگر انتقالات از طریق خط ریل بود، تجارت دوباره میکنه. اگر نباشه تمام انتقالات و تمام تولیدات در داخل کشور است و هیچ وقت ما قادر به این نمیشیم که صادرات داشته باشیم. برگزاری چنین نشست‌ها به خاطر رشد اقتصادی و به خاطر رشد صادرات افغانستان و برابر کردن میزان توازن بیلانس واردات و صادرات افغانستان خیلی مؤثر است. الحمدلله تقریبا 3000 کیلومتر خطوط آهن در داخل افغانستان سروی شده که یک خبر خوش است و ما امیدوار هستیم که هر چیز زودتر بخیر کار عملیش آغاز شود و تا بتانیم یک در بخش صادرات و در بخش توازن بیلانس تجارتی ما یک توازن خوب پیدا کنیم. نشست امروزی به خاطر گفتمان سکتور خصوصی و رهبری امارت اسلامی به خاطر راههای بدیل، به خاطر استفاده تجارتی و ترانزیتی از خط آهن است که ما از طریق خط آهن به افغانستان واردات داشتیم اما بدبختانه به خاطر صادرات از این استفاده نمی گرفت. بعضی مشکلات ها، بعضی توافقنامه ضرورت بود که ما راز بحث شد. انشاءالله امید از که سهولت ها به خاطر صادرات هم از خط آهن ایجاد شود و انشاءالله امیدوار هستیم که به زودی اقلام زراعتی افغانستان از طریق خط آهن به کشورهای بدیل انشاءالله صادرات بکنه. د ناستې ګډونوالو وویل افغانستان دا مهال 11 میلیارده ډالره واردات او 2 میلیارده ډالره صادرات لري. همداراز د تورخم بندر د تړل کېدو له امله د سوداګرو د مالي زیان یادونه وشوه او د اوسپنې پټلۍ د غوره بدیل په توګه پرې ټینګار وشو. افغانستان از طریق راه آهن از 4 بندر به کشورهای آسیایی و از طریق کشورهای آسیایی با کشورهای اروپایی وصل می باشه که ما بندر حیرتان داریم که در ولایت بلخ موقعیت داره، آقینه را داریم که در ولایت فاریاب است، ترغندی در هرات و همچنان قطعه سیوم خوافرات است که در ولایت هرات موقعیت دارد. د افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د مرکزی جنوبي او لویدیځي اسیا ترمنځ د ترانزیتي تجارت مهم مرکز پاتې شوی. د جغرافیایي موقعیت له امله افغانستان د لرغوني ابریشم له لارې یو اساسي برخه وه او تر نن ورځې هم د ترانزیتي اهمیت ساتلی ده. افغانستان د اسلامي امارت په راتګ سره د ګمرکاتو په برخه کې ډېر پرمختګونه شوي دي، نو ډېر سهولتونه برابر شوي دي. که څه موږ ته د ګمرکاتو چې کوم تعمیرات، تاسیسات، تجهیزات په لاس راغلي یا موږ ته پاتې دي دا د نشت په حساب باندې دي. موږ ته ګمرکات ړنګ پاتې شوي دي. موږ شروع کړي دم عهد کړی، دم تعهد کړی دی د نظام او د ولس سره هم تعهد کړی دی چې موږ به دغه برخه کې انشاءالله موږ کار کوو، موږ به فعالیت کوو، موږ به خدمت کوو. ګمرکات به د دنیا په پرتله باندې د همسایه هیوادو پرتله باندې یو معیاري ګمرکات جوړوو انشاءالله. دغه د موږ د تاسې خپل هیواد ده، په دې کې د موږ د تاسې سرمایه ګزاري دا هرګز داسې نه ده. د موږ تاسو ډیرو افغانانو په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې سرمایه ګزاري کړې خو دغه نن عملا دوی هغه خپله سرمایه ته هم لاسرسی نه لري او هره ورځ د دې له خطر سره مخ دي چې د خپلې سرمایې نه هم پکې خلاص شي. په افغانستان کې هرګز داسې نشي کېدلی چې تاسو ته دغسې یو خطر متوجه او ورسره په څنګ کې که په افغانستان کې همدغومره خطر هم په ځان ونه منو نو بیا افغانستان په اقتصادي لحاظ باندې موږ تاسې په تمام معنا باندې استقلال نشو ترلاسه کولی. نو د ما په ټولو ملي تاجرانو او پانګوالو باندې غږ ده، بالخصوص هغه افغانان چې هغوی په خارج کې پانګونه کړې، هغوی د راسي په افغانستان کې د پانګونه وکړي. په افغانستان کې د پانګونې لپاره ټوله معنا شرایط او زمینه مسائل شوی. نسبت به سالهای قبلی بسیار رقم بزرگ الحمدلله از مسیر افغانستان انشاءالله ترانزیت میشه و این اقدام بزرگ میتونه که ما را در کار و بار، در ترانسپورت و در رشد سرانه درآمد ملی ما را کمک بکنه. د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس مومن د بیرویه وارداتو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د افغانستان په انتقالاتو کې
او خصوصا د جهان په انتقالاتو کې اوله درجه چې دی هغه شیپ یا کشتۍ ده، دوهمه درجه چې دی په ارزانترین قیمت چې دی هغه په اصطلاح ریل دی. او خوشبختانه چې افغانستان په دې درو کلو کې وتوانېدی چې دغه ریل د خدماتو څخه څه نه څه مستفید شي. د صنایع او کانونو خونې رئیس شیرباز کمینزاده وویل هڅې روانې دي چې د صادراتو او وارداتو بیلانس برابر شي. دغه د مواصلاتو مسله په داخل د هیواد کې تر ټولو نه دا ضرور ده موږ ته چې موږ مزار شریف د هرات سره زر تر زره په خیل ونیکلي. دغه هم یوه ډېره مهمه او اساسي پروژه ده، خو په ټوله کې دا ده الحمدلله دغه بحث شروع شو. زه نور په نورو مسایلو ته زیات اشاره نه کوم او په دې کې د افغانستان صنعتکاران الحمدلله اوس د ویلو دپاره یو څه لري، په موږ باندې حساب وکړئ جناب وزیر صاحب، او د دې توانمندي لرو چې انشاءالله خپل محصولات پروسس کړو، خپل استخراجي صنایعو ته وده ورکړو. اوس مهال افغانستان د حیرتان، اقینې، تورغونډۍ بندرونو له لارې آسیایي او اروپایي هیوادونو سره نښلول شوی دی.